الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د دې مبادئ علم الاصول درسونه مونږ ویله. بیا پرونی درس کې هغه مونږ د حقیقت او دا رقم د مجاز بحث کوي چې کله کله اتصال یعنی مناسبت په احکام شرعیو کې د معنی حقیقي او مجازي منځ کې په دوه قسمه نن کې دی ته وایي د 25 نمبر صفحه کې ما يترك به المعنى الحقيقي 5 انواع، یعنی پرېښودل کېږي هغه حقیقي معنا پرېښودل کېږي او دا رقم مجازي معنا ته ضرورت کېږي. دا به 5 قسمه ده. یعنی ته به څنګه معلومه چې دلته حقیقي معنا نشته، یعنی حقیقي معنا به نه اخلي او دا رقم مجازي معنا به اخلي. نو دی ته وایي ما يترك به المعنى الحقيقي 5 انواع، دا 5 نوع ده. دا 5 نوع چې کله تا وپېژندلې نو ته به دلته پوه شې چې دلته دا حقیقي معنا نه ده مراد او دا رقم دلته مجازي معنا مراد ده. اول دلالة العرف. عرف څه مطلب؟ یو شی په عرف باندې دلالت کوي، لکه هغه شریعت کې نه وي، لکه مونږ یاره دا مسله دا عرف ته سپارل سوې، رواج ته سپارل سوې ده، پښتانه یا عام طور نور عجم چې دغه ورته وایي عرف، رواج، عادت. نو دی وایي کومه مسله چې عادت ته سپارل سوې وي دغه وخت کې د حقیقي معنا نه اخیستل کېږي، مجازي معنا ته به ضرورت کېږي، یعنی تګ به مجاز ته کېږي. مثال دی بیانوي. دلالة العرف، دلالت عرف څه ته وایي؟ وایي ای اذا کان المعنى المجازي، کله چې وي معنی مجازي متعارفه یعنی مشهوره بین الناس، د انسانانو منځ کې، يترك به المعنى الحقيقي، پرېښودل کېږي په دې سره معنی حقیقي معنا پرېښودل کېږي، دا رقم مجازي معنا ته به تګ کېږي. کمن حلف، لکه یو څوک چې قسم وکړي، لا یشتري رأسا، دی به سر نه اخلي. اوس ګوره یو چا قسم وکړ یاره قسم په الله سر به نه خورم، مثلا یو چا قسم وکړي چې سر به نه خورم. اوس دلته د دې حقیقي معنا خو سر خو د هر شي سر ته شامل دی، چرګوړي هم سر دی، د چوغکې هم سر دی، یعنی د هر څه سر دی، سر خو عام دی، حقیقت معنا ته کې وباسي. نو دی وایي دا به حمل کېږي په سر د بقر او د غنم باندې، یعنی دا به عرف ته سپاره کېږي. عرف کې څه دی؟ عرف کې خلک د چې اخلي خو یا د دې غوایي کوټی سر اخلي یا دا رقم د دې پسه هغه سر اخلي. نو په دې وجه دی وایي دلته به حقیقي معنا پرېښودل کېږي. حقیقي معنا خو دا ده چې سر عام دی، د سر لفظ لکه مونږ ویلو چې فساد عام دی، نو کله کله بعضې مفسدات هغه خاص وي. نو دې وجې څخه سر عام دی، هر څه سر ته شامل دی، د چوغکې، دا رقم د اوښ، د غوایي، د پسه، د چرګوړي. نو دا د یا د کوترې، د حمامه چې ورته وایي. نو دلته دی وایي په عرف کې سر هغه خلک چې وایي سر به نه خورم، هغه همدغه سر ښیي چې د غوا او دا رقم د پسه دی. وایي که من حلف، لکه یو چا چې قسم وخوړی، لا یشتري رأسا، چې دی به سر نه اخلي، یحمل على رؤوس البقر والغنم، دا به حمل کېږي، دا د ده دا قسم به حمل کېږي په سرونو د غوا او د پسو باندې، لا على رؤوس العصفور والحمامه، نه په سر د دې چوغکې او دا رقم د کوترې باندې، یعنی هغه ورڅخه مستثنا دي. نو دلته د معنی حقیقي پرېښودل کېږي او مجازي معنا ته ضرورت کېږي. دویم دلالة نفس الکلام. دلالت یعنی فنفس کلام، یو خبره نفس ذکر کول، په هغې کې تخصص نه کول، یعنی نفس کلام مطلب بعینه خبره ذکر وي، دې ته نفس الکلام وایي. فمن قال، لکه چا چې وویل کل مملوک لی فهو حر، هر زما مملوک شی هغه آزاد دی. اوس یو چا دا قسم وکړي چې
چې زما هر مملوک شی به آزاد لا یعتق المکاتبو په دې کې بیا نه ازادیږي مکاتب مری چې د او غلام لیکل سره کړي چې دومره پیسو باندې بیا ته هغه وروسته آزاد یې. نو دی وایي چې په دې کې دی وایي مکاتب نه راځي ځکه مکاتب خو به تا ته په دې پیسو کې یو 15 روپۍ خو به تا ته سپارلي نو هغه د دې نفسي کلام څخه وتلی. لأن المملوک دې چې دا کومه جمله استعمال کړې چې زما ټول مملوک به آزاد وي وایي لأن المملوک یتناول المملوک کاملا دا مملوک لفظ چې دی دا شاملیږي و مملوک کامل ته یعنی یو شی چې په پوره کامل ستا په اختیار کې وي آزادیږي. د مکاتب سره خو تا دا وینا کړې ده چې زه ګوره زه پیسې به څه ناڅه غوندې راکوې ماته بیا ته آزاد یې. نو کېدای شي وایي هغه یو 15 یا 10% هغه آزاد شوی وي. دریم چې دی دلالت سیاق الکلام هغه سیاق و سباق د کلام ته وګورئ چې دا کلام تقاضا څه ده یعنی دا کلام سیاق یا مخکې یا وروسته وګورئ چې دا کلام څه تقاضا کوي د سیاق کلام. فإذا قال المسلم للحربي کله چې وویل یو مسلمان سړی حربي لره انزل مثلا د مسلمان د کافر جنگ دی دا کافر یو غونډۍ باندې بره ولاړ دی مسلمان ورته انزل راکوز شه نو فنزل هغه راکوز شو کان آمنا دی وایي دا به په امن وي. ولې کېدای شي د دې وجې ورته ویلي چې راکوز شه غږ نه درته کوم مسلمان شه ته خلاص شه. نو دی وایي که صرف د انزل جمله استعمال کړه دا کافر به دا حربي کافر په امن دی. او ولو قال که ده دا رقم ورته ویل انزل ان كنت رجلا راکوز شه که چیرې ته سړی یې که یې دا ورته ویل راکوز شه که سړی نو بیا وایي په دې وخت فنزله که هغه راکوز شو لا یکون آمن دی په امن نه وي یعنې جنګ ورسره کېږي. ولې دا جمله د سیاق و سباق څخه داسې دلالت کوي چې دی یې نه پرېږدي. صرف انزل لفظ چې دی استعمال کړی هغه د سیاق و سباق مخکې جملې ته چې مخکې جمله خو شته نه خو دې کلام ته چې وګورې دا دلالت په دې کوي چې دی څه ورته نه وایي. دا سیاق الکلام دی یعنې په دې وخت کې حقیقي معنا به پرېښودې مجازي معنا ته به تګ کوې. څلورم دلالت من قبل المتکلم د متکلم د طرفه یو خبره کوونکی چې کله متکلم یو خبره وکړي د دې متکلم د دې خبرې کوونکي خبرې پر یو څه باندې دلالت وي مدلول وي. که یمین الفور لکه سړی یو قسم واخلي یمین الفور دا مطلب عاجل ارجنټ قسم چې ورته وایي. لکه مثلا یو کس اوس دا رقم چل وکړي خپلې زنانې ته ووایي که دې د خپل مور سره خبرې وکړلې نو ته به طلاقه. اوس که کس ولاړ شو هغه ښځه ولاړه سوله او فون یې وکړي خپل مور سره خبرې کولې نو دا فورا په دې حالت کې دا هغه طلاقېږي. او که بیا فیما بعد وکړلې بیا نه طلاقېږي. یا دا رقم یو سړی خپلې زنانې ته وایي چې که ته دا کور ته داخله سولې نو طلاقې. نو ګوره حقیقي معنا خو صرف دخول دی نو ته مجازي معنا راخلې که اوس داخله سوه که طلاقه ده که بیا فیما بعد داخله سوله بیا نه طلاقېږي. دې ته یمین فور وایي. پنځم دلالت محل الکلام یعنې هغه د ځای د خبرو یعنې یو څه یو کلام چې پر یو څه باندې دلالت کوي یا محل ته به ګورې هغه ځای ته به ګورې. دلالت محل الکلام دلالت په محل کلام په ځای د کلام باندې ای کان محل الکلام وایي په دې وخت کې به وي هغه ځای د کلام لا یقبل المعنی الحقیقي حقیقي معنا به نه قبلوي که نکاح الحرة بلفظ البیع والهبه. لکه دا مطلب اوس نکاح تړل کېږي خطبه ویل کېږي خلک راټول دي نکاح تړي. اوس دا کوم کس چې نکاح کوونکی دی هغه دا خبره استعمال کړي چې بیعتو کې نکاح پر ځای و بیعتو کې ما ته واخیستلې یا حبتو کې ما ته فهبه کړلې. نو دلته ګوره دا حقیقي معنا دلته متروک کېږي. حقیقي معنا خو چې وګورې چې بیعتو که بیعتو خو مطلب اخیستل یا هبه یو چاته په هبه امانت باندې څه ورکول یا صدقه یا تملیک دی. نو دی وایي دلته به ته مجاز ته ضرورت کوې. مجاز څه مطلب مجاز دلته دا دی چې دا نکاح ده دا راټولنه چې دوی راټول شوي دي دا مطلب هم دا دی چې نکاح دی. نو په دې وخت کې هغه مجازي معنا ته راځي.
نو دی وایي دلالة محل الكلام هغه ځای د کلام ای کان محل الكلام لا یقبل المعنى الحقیقي هغه ځای یا محل به معنی حقیقي نه قبلوي. حقیقي معنی که نکاح حر لکه نکاح د ازادې ښځې بلفظ البیع په لفظ د دې سره چې دی وایي بیعتو کې ماته نو ازاده ښځه کله اخیستل کېدله او کله هبه کېدله. نو دی وایي چې دی وایي دی به معنی مجازي ته به صرورت کوي چې بس هغه نکاح ده. والصدقة والتملیک یا په صدقه کې ورکول یا په ملک کې ورکول. دی وایي ما صدقه کړې ما ته صدقه سوې یا ما ته په ملک سوې. نو دې ټولو دا حقیقي معنا خو دا ده چې تملیک دی، صدقه د هبه یو چا د امانت څه ورکول یو دا رقم بل دا بیع د خرڅول نه مجازي معنا ده به صرورت کوي چې دا په معنا د نکاح سره دي. فائده دی ته فائده وایي کل موضع وایي په هر ځای کې یکون المحل متعینا چې په هغه کې اجزای متعینه وي لنوع من المجاز د یو مجازي نوع دپاره لا یحتاج فيه الى النیت په دې کې بیا نیت ته ضرورت نسته. یعنی یو کلام هغه معینه وي د یو مجاز دپاره. لکه ما مثال درکړی لکه یو څوک وایي نکاح د حرې د ازادې زنانه کېږي دی وایي دا نکاح پر ځای وایي بیعتو کې ما ته واخیستلې. نو دغه به نیت ته تعلق نه وي بلکې دا د حقیقت څخه به مجاز صرورت کېږي دا په معنا د قبول سره او دا به نکاح وي. بیان حروف المعانی بیا وروسته تاسو دی درښیي چې حروف معانی درته ذکر کوي چې هغه یو څو دانې دي واو فا ثم حتی اما او بل لکن لکه نحو کې هم تا ویلي دي هغه هر حرف بیا په خپله معنا سره دی. نو د دې تیر درس کې تا دا بیان سوله چې کله معنی حقیقي هغه متروک کېږي معنی حقیقي به متروک کوي هغه به پرېږدي. نو دا 15 شیونه ته زده کوي. دلالة العرف عرف ته به ګورې که چیرې په عرف کې یو معنی مجازي متعرفه وه یعنې پېژندل سوې وله نو په دې وخت کې به ته حقیقي معنا پرېږدي مجاز ته به تګ کوي. لکه هغه مثال د بیان کوي یو څوک وایي زه سر نه خورم نو سر خو د هر شي سر ته عام دی حقیقي معنی هر شي ته به عام کېږي د چوګو کې سر ده یا د کوترې سر یعنې د کوم شي غوښه چې حلاله وي هغه ته تګ کېږي. نو دی وایي په عرف کې د دې مطلب دا دی چې ته عرف ته وسپارې چې دا انسانان د غوا یا د پسه سر هغه خوري. دویم نفس کلام یعنی نفس کلام بعینه کلام په یو خبر باندې دلالت کوي. لکه یو چا د مملوک لفظ استعمال کوي که چیرې د مملوکات ټول زما په لاس کې د ازاد نو د یو په دې کې مکاتب مرئي ورڅخه وتلی دی ځکه هغه ستا په لاس کې لا دی نه ځکه هغه به کېدای شي تا ته یو څه حصه پیسې در ادا کړي وي. دریم دلالت سیاق الکلام یعنی دا کلام اقتضا څه وي مخکې به د وروسته به د کلام و خبرې ته ګورې چې دغه اقتضا څه دی. یو مسلمان سړی یا کافر ته انزل راکښته سه صرف انزل که وایي که چیرې دی راکوز دا په امن وي ځکه د دا کلام په دې دلالت کوي چې دا سړی په امن دی. که انزل ان كنت رجلا که راکښته سه که چیرې ته رښتیا هم سړی نو بیا یې نه پرېږدي وایي ځکه دا په امن نه وي دا سیاق و سباق د کلام دا دلالت کوي چې دا په امن کېږي. څلورم بیا یمین فور هغه ته ویل کېږي چې د متکلم د طرفه یو قسم وخوړل سي بیا موږ مثال هم ورکړو. او پنځم دا دلالت محل الکلام یعنی په ځای کې خبره کول د حقیقي معنا یې وایي مجاز ته اوړي هغه ځای یا محل چې په کومه خبرې باندې دلالت کوي نو ته بالفور هغه حقیقي معنا اړه مجازي لره. لکه موږ مثال د نکاح د حرې ورکړی و. انشاءالله العزیز نننی درس ډېر اسانه و. وبالله تعالی التوفیق.